دغه څه شعرونه دي چې وایي محبتونه مې په 300 روپۍ خرڅ کړه محبتونه مې په 300 روپۍ خرڅ کړه د چا خطونه مې په 300 روپۍ خرڅ کړه مستقبل پرېږدوه د حال پښه مې هم رانله عجز صاحب مستقبل پرېږدوه د حال پښه مې هم رانله ټول کتابونه مې په 300 روپۍ خرڅ کړه قربان او د شکرانو یې 50مه برخه هم ونه کړه د شکرانو یې 50مه برخه هم ونه کړه ستا تعویضونه مې په 300 روپۍ خرڅ قربان او درمان لالا وایي چې وایي خوب مې نشته له دې غمه ژوند عذاب بې له یاره بې صنمه ژوند عذاب د غنم د دانې زور دی رانوځي د ادم نه تر دې دمه ژوند عذاب دی د اوږدو بڼو جانانه خوند یې نشته چې ته تلی له چمه ژوند عذاب دی پس له دې نه به عذاب د جهنم وي زمونږ دلته محترمه ژوند عذاب دی قربان او زه دغه شعرونه چې وایي دومره ښایسته دی چې سپوږمۍ او آفتاب څه ته وایي داسې لالی خدای راکړی ګلاب څه ته وایي ته که ما چېرته تنهایۍ کې په ژړا وویني تا ته به وشي اندازه چې خراب څه ته وایي در نږدې هم نه شو له ورایې نه مو وزنګوي داسې ځواني خدای درکړې شراب څه ته وایي د خلکو زړونه ماته وسجدو له زور ورکه ته څه خبرې چې ګناه او ثواب څه ته وایي نن را سره چا د راتلو کلکه واده کړې ده زړه کې مې داسې ساز غږېږي رباب څه ته وایي خو ما ورته وي چې څوک دې خوښ وي او تنها دې پرېږدي چا رانه کړی و تپوس چې عذاب څه ته وایي نو ځکه خاطر له منځه وباسم او خوله پرانیزم ته به خبر شې چې رټلی جواب څه ته وایي ځکه اسمار یم و دنیا له یم تاله نه یم ما ته نامه وایي راځي او جناب څه ته وایي او بس دغه یو اخري کلام ویم درمان لالا چې وایي دا نه د دوایي نه د سختونو مسله ده زمونږ خو په اصل کې د زړونو مسله ده یو ځل راته بیا ووایي چې تا باندې مین یم اشنا زما څه لږه د غوږونو مسله ده په کومه ورځ چې تا ویل نن ځم او بیا به راشم د هغه ورځ نه ماته د وهمونو مسله ده درمان لالا چې زړه یې نه و هر څه یې نصیب ته ورپسر کړل ویل یې یاره دا د نصیبونو مسله ده خو نن ولې د رور بچي په ځمکه یتیمان کړل پرون خو تا ویل چې دا د ورونو مسله ده چې تاسو مې برباد غواړئ او خدای مې ښه ساتي قربان نو شمه دا خو د نیتونو مسله ده دې ښار کې فطرته دې ښار کې د بدرنګو د خبرو قدر نشته اسماره مونږ ته پېښه د رنګونو مسله ده ډېره مننه